دا راټولېدل د کونړ ولایت اړوند خاص کونړ ولسوالۍ کاویډ سیمه کې په دې موخه دی چې هغه دوه کورنۍ چې 6 میاشتې وړاندې د اوبو په سر شخړه رامنځته شوې وه او دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، نن د قومي مشرانو، عالمانو او د ځایي مسؤلینو په شتون کې یو بل ته غاړه غړۍ کړل او روغه جوړه یې وشوه. قومي مشران وایي د دې روغې جوړې لپاره نږدې 15 میاشتې هلې ځلې کړې وې چې په دې وتوانېدل چې دواړه سره پخلا او په یو ټغر کېنوي. صادقانه هلې ځلې ټولې وکړي او اصلا د خدای همدغه مدعي د الهي سره خو کې دغه شهید کورنۍ سره خدای خو کې چې په دې سختو شرایطو کې په داسې حال کې چې په اصطلاح سره تختې له وچه شوې نه وه موږ ته واک راکړ. دو مسلمانان سره د هغې هغه نزدېکت سره کېږي چې هغه جدا شوي وو او د هغې د مرګ جوبلې دپاره د پایټه کې ایښودل کېږي. ولسوالیو کې حتی په کلو کې دغسې کمیسیونونه جوړ کړي چې دغسې جرګې دغسې مرکې دغسې جوړي او دغسې د خلکو د منځه سولې وکړي. پخلا شوې کورنۍ خوښې دي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې روغه جوړه وشوه. دوی په ټولو ولسونو غږ کوي چې جګړه د حل لار نه ده او باید صلح وکړي. چې په دې مسله کې ډېرې منډې ووهلې او ډېرې هلې ځلې وکړې، څو کاره ته راغلل او کېناستل او موږ هم دا فکر او سوچ ځان سره وکړو چې د پتنې نه هېڅ شی نه جوړېږي او دوی ته هم واک ورکړه او دوی چې موږ ته هره فیصله کړې ده موږ ته منظور ده او انشاءالله ته ډېر راضي. دا خو ډېرې بدې خاطرې لري، دا خو مشکلات زیاتۍ کمی نه ډېرې هلې ځلې پکې کړي دي چې سوله وکړي، سوله راشي، سوله ښه شی دی او څوک چې سوله کوي الله دې ول اجر ورکړي. د خاص کونړ ځایي ولسوال وایي چې تر دا مهال ډیری موضوعات د ولسونو سره په همغږۍ حل کړي او هڅه کوي چې د ولسونو ټولو ستونزو ته رسېدنه وکړي. د غونډې په وروستیو کې دواړو لورو ته 8 مادهیي پرېکړه لیک هم ولوستل شو ترڅو په راتلونکي کې یو بل ته بیا زیان ونه رسوي. نو موږ اکثر مسایل په اصلاح باندې بنا دي، ځکه دا د الله تعالی حکم ده په اصلحوا بین اخویکم او الله جل جلاله فرمایي والصلح خیر، په صلح کې خیر وي. د مقتول کورنۍ دیت نه اخلي، د دواړو اړخونو ته د سوچ او فکر کولو زمینه مساعده شي. نو دوهم جانب به د خپلې ټولې کورنۍ سره خاص کونړ ولسوالۍ پرېږدي، بیرون د خاص کونړ ولسوالۍ څخه هر چیرې چې وغواړي اوسېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د افغان حکومت له رسېدو وروسته تر ډېره خپلمنځي اختلافات او دښمنۍ د جرګو له لارې حل شوي.